د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې نن د سریلانکا پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې لپاره نوملړ په ډاګه کړ چې لوبې به یې د راتلونکي جمعې په ورځ د فبرورۍ میاشتې په 2مه د سریلانکا په پلازمینه کولامبو کې پیل شي، چې په لوبډله کې حشمت الله شاهدي لوبډله مشر، ابراهیم زادران، عبدالمالک نور علي زادران، رحمت شاه، بهیر شاه، نصیر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق محمد، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، ظهیر خان، یمین احمدزی، نجات، سلیم ساپای او نوید زادران شامل دي. پکتیا کې د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د پکتیا ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت له لوري د فوټبال فدراسیون سره په همغږۍ د دې ولایت د 24 لوبډلو ترمنځ د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنیزیوم کې د فوټسال دوستانه سیالۍ پیل شوې چې 15 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو پیل لوبه کې د پایمان او پامیر لوبډلو ترمنځ لوبه وشوه چې په پایله کې پایمان خپل سیالې پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. انګلستان هند ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. د انګلستان ټیسټ کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د ټام هارټلي د ښې توپاچونې پر مټ د 211 منډو هدف دفاع کړ او هندوستان ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دې لوبې په وروستۍ پاڼۍ کې ټام هارټلي د 2 منډو په بدل کې د سیالې لوبډلې 7 وکټې واخیستې. څو میاشتې وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا د سریلانکا په کرکټ بورډ کې د دې هیواد حکومتي چارواکو لاسوهنې له امله ځینې بندیزونه لګول شوي وو. د همدې بندیزونو په وجه د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام سیالۍ چې په سریلانکا کې ترسره کیدونکې وې سویلي افریقا ته ولېږدول شوې. تازه د کرکټ نړیوال شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې سریلانکا کرکټ بورډ د نظارت موده په شفاف ډول تیره کړه او له دې وروسته سریلانکا د بندیزونو له لیسته وتلې ده.